خپل وطن جوړو لنړۍ سره سیال نور سمسور بېکړو د جنت په مثال در ریاست الوزراء اقتصادی مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د افغانستان د صنایع او معدنونو خونې له مسؤلینو او ملي سوداګرو سره وکتل او له شبرغان تر الوان دښتې او له الوان دښتې د کابل تر ارغندې پورې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د غځولو پروژې د تمویل په اړه یې خبرې وکړي. محترم ملا صاحب د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې د کورني صنعت رول مهم وباله او له هغوی د لویو اقتصادي پروژو د تمویل او هیوادوالو ته د کاري فرصتونو برابرولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان د صنایعو او معدنونو خونې مسؤلینو وویل دوی چمتو دي چې له شبرغان تر الوان دښتې او له الوان دښتې د کابل تر ارغندې پورې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د مزي د غځېدو د پاتې چارو د بشپړېدو د تمویل لپاره د خپلو برېښنا په بیلونو کې د افغانستان برېښنا شرکت ته 10 سلنه زیاتې پیسې ورکړي. دغه پیسې به یو ځانګړي حساب ته جمع او د یادې پروژې د چارو په بشپړولو کې به ترې ګټه پورته شي. د یادولو وړ ده چې د یادې پروژې عملي چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. خپل وطن جوړو له نړۍ سره سیال